الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. صدق الله العظيم. عزتمندو، کله چې د ظلم خاتمه وقت شروع شي، ظلم نور انتها ته ورسیږي، او یا داسې وایه چې کله یو ډیوه کله چې ډیوه مړه کېږي، نو دې وخت کې دا ډیوه د ډیوې دا لمبه زیاته شي. نو همدغه رنګه عزتمندو، دنیا کې د ظلم کاسه نور ډکه شوې ده. بیت المقدس دا به د یهودو قبرستان او مقبره جوړیږي، بلکې د ټولو دجالي طاقتونو مقبره به بیت المقدس جوړیږي ان شاء الله. کوم مسلمان چې هغه د قرآن کریم نه خبر دی، هغه قرآن کریم په معنا او په مقصد باندې پوه شوی دی، هغه په دې خبره پوهیږي. الله په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې یهودو چې کله د ظلم کاسه نسکوریږي، بلکې الله په قرآن کریم کې دا فرمایلی دي صفا صفا لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا کبیرا. نو د بنی اسرائیل په دنیا کې فسادونه کوي، خو د دې فساد په نتیجه کې به الله دوی ته دوه وارې په دنیا کې سزاګانې ورکړي. د بنی اسرائیلو سزاګانې عزتمندو، که څوک تاریخ مطالعه لري هغه په دې پوهیږي چې یهودیان چا په ملک په وطن کې نه پرېښودلو. یوګاسلاویانا یهودیان وشړلی شول، چکسلواکیانا یهودیان وشړلی شول، پولینډ کې یهودیان چا پرې نه ښوده، جرمني کې هټلر قتل عام د یهودیانو وکړ، 80 لاکه یهودیان د تیغ نه تیر کړلو. کله چې یهودیانو دا وغوښته چې منګه امریکې ته لاړ شو، امریکې او برطانیه په ګډه یو باندې یو پلان جوړ کړ. هغه پلان دا دی چې د سیګریټ 2 تریلیونرانو، یو میلیونر وي یو تریلیونر وي، دوی په پیسو باندې په جرمني کې په فلسطین کې د فلسطینیانو نه ځمکه واغست، او دې یهودیانو ته ویل چې تاسو وطن منګه تاسو له آباد کړی جوړ کړی، تاسو هلته ورشئ. نو یهودیان او د دنیا ګوټ ګوټ نه فلسطین ته روان دي. الله یهود په دنیا کې تقسیم کړیو، وقطعناهم فی الارض امما. الله یهود په دنیا کې تقسیم کړیو. د یهودو ژوند د ذلت سره تیر شوی دی. اوس چې دا عروج د یهودیانو ته الله ورکړی، دا د زوال وخت نږدې شوی دی. نو یهود د دنیا نه راتلل شروع کړي فلسطین ته، او دا وعده دا الهي منصوبه وه چې الله دا غوښته چې دوی راجمع کړي. ځکه قرآن کریم په سورت بني اسرائیل کې الله فرمایلی دي فاذا جاء وعد الاخرته. یهود په دنیا کې فسادونه کوي، وخت سره به دوی ته سزاګانې ورکول کېږي، خو چې تر ټولو لوی فساد په مقابله کې چې کوم سزا الله ورکوي هغه به آخره زمانه کې وي. چې فاذا جاء وعد الاخرته، کله چې آخرت وعده نږدې شي، نو جئنا بكم لفیفا، موږ به تاسو د ټولې دنیا نه راولو فلسطین ته، او همدغه فلسطین به د ټولو د جعلي طاقتونو مقبره جوړیږي، هلته به دا ټول الله ختموي. خو د هغې نه مخکې مسلمان باندې څه کېږي هغه به بیا انشاءالله د تاسو ته ووایم چې مسلمان د کوم سرنوشت سره مخ کېږي. دا ډېره خطرناکه خبره ده. په راتلونکي درس کې به انشاءالله موږ بیا دا وایو چې مسلمان د هغې نه مخکې د کوم سرنوشت سره مخ کېږي. دا ډېر سوچ خبره ده.